دا ځمکه ده او دا هغه ځای دی چې ته پکې ژوند کوې او دا هغه ځای دی چې د سولر سیستم یعنی ستا ګاونډ پکې موجود دی. نو د ویډیو د شروع کولو څخه مخکې تاسو که چیرې موږ نه یو سبسکرایب کړي درسره مو سبسکرایب کړئ او همدارنګه موږ درسره فالو هم کړئ. نو راځئ د ویډیو په طرف. دلته د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ واټن ښودل شوی دی. آیا ډېر لرې نه ښکاري؟ هو دا ډېر لرې دی چې تقریبا د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ واټن 2,52,088 میله دی چې په دې فاصله کې کولی شو چې د لمریز سیستم ټولې سیارې ځای پر ځای کړو. راځئ چې د سیارو په اړه وغږیږو. د مشتري لوی سور دغه اندازه فقط د ځمکې څخه 2 چنده لوی دی او د زحل د ځمکې نه 9 چنده پلنه ده. د زحل کړۍ دومره لویه ده چې ځینې ټوټې پکې د غرونو په اندازه دي. خو دا د لمر په پرتله هیڅ هم نه ده. یوازې دا په یاد ولره دا ځمکه ده او دا ځمکه د سپوږمۍ څخه، دا ځمکه د مریخ سیارې څخه، دلته ځمکه د زحل د کړیو شاته او دلته ځمکه د نیوټون څخه لږه لرې 4 میلیارده میله لرې. خو میلیارد ډیره لویه شمیره ده. نو راځئ چې ساده یې درته ووایم. 1 میلیون ثانیې شاوخوا 11 نیمې ورځې کیږي. نو 1 میلیارد ثانیې له 21 کلونو هم زیات کیږي. راځئ چې یو څه شاته لاړ شو. دلته د ځمکې اندازه د لمر سره پرتله شوې ده. ډېر حیرانوونکې نه ده؟ او دلته هماغه لمر د مریخ له سطحې څخه وګورئ. لکه څنګه چې کارل ویلي دي په کائناتو کې د ستورو ټول شمیر له هغو شګو څخه زیات دی چې په ځمکه کې د سمندرونو په غاړه کې شتون لري او ځینې ستوري شته چې د لمر څخه ډېر ځلې لوی دي. هغه لوی ستوری چې موږ یې پیژنو وی وایي کینس میجرس دی چې د لمر څخه شاوخوا 2000 ځلې لوی دی. دغه ټول هغه شیان چې موږ یې مخکې یادونه وکړه هیڅ هم نه دي د یو کهکشان په پرتله. تصور وکړه که زموږ ټول لمریز سیستم دومره کوچنی کړو لکه یوه سیکه او بیا د همدې تناسب له مخې د شیدو لارې کهکشان هم کوچنی کړو نو د شیدو لارې کهکشان قطر به د امریکا په اندازه شي. ولې؟ ځکه چې شیدو لارې کهکشان ډیر لوی دی چې دغه کهکشان قطر شاوخوا 100,000 نوري کاله دی. که چیرې دغه اندازه په میلو واړوو نو دا به شي 621 کوادریلیون 301 ټریلیونه 192 میلیارده 230 میلیونه 333 لکه 890 میله به شي. ده یعنې دا دومره اندازه ده که چیرې موږ د راکټ په واسطه هم حرکت وکړو نو په میلیاردونو میلیونو کلونو کې به دا اندازه ونه وهو. دا هغه ځای دی چې موږ پکې اوسیږو. یعنې دا د شیدو د کهکشان ډیر کوچنۍ برخه ده. خو مګر اوس هم زموږ په کائناتو کې داسې کهکشانونه شته دی چې دغه کهکشان ترې زرګونه ځله کوچنی دی. د NGC 644 په نامه یو کهکشان دی چې زموږ له کهکشان سره ډیر ورته دی خو زموږ د کهکشان څخه 2 چنده لوی دی. شاوخوا 2 لکه نوري کاله دی. دا په رښتیا سره هم ډیر لوی دی. راځئ چې نور هم لا لوی فکر وکړو. په دې انځور کې چې د هابل ټلسکوپ له لارې اخیستل شوی زرګونه زره کهکشانونه ښکاري چې هر یو کهکشان کې میلیونونه یا هم میلیاردونه ستوري موجود وي چې لمر هم یو ستوری دی چې هر یو ستوری بیا خپلې سیارې لري چې ځمکه هم یوه سیاره ده. ځینې څه چې تاسو دلته وینئ 11 میلیارده کاله پخوا جوړ شوي یعنې فقط 3 میلیارده کاله وروسته د کائناتو د لویې چاودنې څخه. چې دا وخت د ستوري د جوړېدو یو له تر ټولو لویو پړاوونو څخه ګڼل کیږي. او په یاد ولره دا تصویر د ټولو کائناتو یوازې یوه ډیره خورا کوچنۍ برخه ده. الله تعالی دومره لوی کائنات او مخلوقات پیدا کړي دي. دا څه چې موږ تاسو ته بیان کړه فقط 0.001 برخه وه د دغه ټولو کائناتو څخه. نو دا په یاد ولره دغه ستا ځای دی فقط